سپین نظام د امارات اسلامی دا شکر خدایا چې پوره مو شو ارمان اوس به علم تر هر کور ورسیږي بس دستا له برکات په مونږ ګرانه بله هیله یې په زړه کې کله نشته لفرید فواد چې جوړ شي ښه انسان مولوی عبدالعزیز عزیزی صاحب دی راسي پلی بختور دی څومره منور دی ښکلی کاروان دی ښکلی لښکر دی شمس المشایخ مو داسې یو رهبر دی هیله بخي زړه ته څومره دروند بشر دی پلی بختور دی څومره منور دی ښکلی کاروان دی ښکلی لښکر دی شمس المشایخ مو داسې یو رهبر دی هیله بخي زړه ته څومره دروند بشر دی شکر چې راستون شوې زمونږ د زړه سکون شوې وګرانه مرشده نور مو د ژوندون شوې شکر چې راستون شوې زمونږ د زړه سکون شوې وګرانه مرشده نور مو د ژوندون شوې ډیر وخت چې زخمی و جوړ هغه پر هر دی شمس المشایخ مو داسې یو رهبر دی پلی بختور دی څومره منور دی ښکلی کاروان دی ښکلی لښکر دی شمس المشایخ مو داسې یو رهبر دی هیله بخي زړه ته څومره دروند بشر دی څومره انتظار و واړه ناقرار و ستا راتګ ته ګرانه مونږ هر یو بېوار و څومره انتظار و واړه ناقرار و ستا راتګ ته ګرانه مونږ هر یو بېوار و زړه کې و له وخته هغه ارمان سر دی شمس المشایخ مو داسې یو رهبر دی پلی بختور دی څومره منور دی ښکلی کاروان دی ښکلی لښکر دی شمس المشایخ مو داسې یو رهبر دی هیله بخي زړه ته څومره دروند بشر دی هیله بخي زړه ته څومره دروند بشر دی دښتې او رغونه ونې او ګلونه ډېر درته خوشحال دي واړه عالمونه دښتې او رغونه ونې او ګلونه ډېر درته خوشحال دي واړه عالمونه
ټول خوښۍ ناڅي سما او که غر دی شمس المشایخ مو داسې یو رهبر دی پلی بختور دی څومره منور دی ښکلی کاروان دی ښکلی لښکر دی شمس المشایخ مو داسې یو رهبر دی هیله بخي زړه ته څومره دروند بشر دی هیله بخي زړه ته څومره دروند بشر دی نور به نه ژړېږو نور به نه ځورېږو اوس د خدای په فضل نور سره یو کېږو نور به نه ژړېږو نور به نه ځورېږو اوس د خدای په فضل نور سره یو کېږو نور د یهودیانو مات هغه منتر دی شمس المشایخ مو داسې یو رهبر دی پلی بختور دی څومره منور دی ښکلی کاروان دی ښکلی لښکر دی شمس المشایخ مو داسې یو رهبر دی هیله بخي زړه ته څومره دروند بشر دی هیله بخي زړه ته څومره دروند بشر دی ټول در باندې ویاړي ژوند دې له خدای غواړي ډېر خو په سجدو کې ستا لپاره ژاړي ټول در باندې ویاړي ژوند له خدای غواړي ډېر خو په سجدو کې ستا لپاره ژاړي ای فرید فواده روح د لر او بر دی شمس المشایخ مو داسې یو رهبر دی پلی بختور دی څومره منور دی ښکلی کاروان دی ښکلی لښکر دی شمس المشایخ مو داسې یو رهبر دی هیله بخي زړه ته څومره دروند بشر دی هیله بخي زړه ته څومره دروند بشر دی دښتې دي په امن دي او غرونه دي په امن دي کلی دي په امن دی ښارونه دي په امن دي کلی دي په امن دی ښارونه دي په امن دي دښتې دي په امن دي او غرونه دي په امن دي کلی دی په امن دی ښارونه دي په امن دي کلی دی په امن دی ښارونه دي په امن دي اوس پرې ګزار نه کېږي او اوس پرې بمان نه اوري اوس پرې ګزار نه کېږي او اوس پرې بمان نه اوري پاکی مدرسې او جماعتونه دي په امن دي کلی دی په امن دی ښارونه دي په امن دي دښتې دي په امن دي او غرونه دي په امن دي کلی دی په امن دی ښارونه دي په امن دي کلی دی په امن دی ښارونه دي په امن دي هیلې د ژوندون دي په لمن کې ټوکېدلې دي
هیلې د ژوندون دې په لمن کې ټوکېدلې دي وګرانه هیواد سرحدونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي دښتې دې په امن دي او غرونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي اوس دې په زړګي کابل کې سپین بیرغ راپانده دی اوس دې په زړګي کابل کې سپین بیرغ راپانده دی اوس هغه د جنگ واړه ځایونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي دښتې دې په امن دي او غرونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي سپینې فرشتې د امن ستا غېږ ته راغلې دي سپینې فرشتې د امن ستا غېږ ته راغلې دي ژوند د سوکالۍ دی اولسونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي دښتې دې په امن دي او غرونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي شکر کړه مخبتا نور مخبل وطن را خپل کړلو شکر کړه مخبتا نور مخبل وطن را خپل کړلو نور هر ځای اختر هر ځای ودونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي دښتې دې په امن دي او غرونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الحمدلله چې نن د الله تعالی په مځکه باندې د الله تعالی د کلام د قرآن عظیم شان د تفسیر آغاز او شروع کیږي. دا ډیر لوی د حمد ځای ده. که سړی فکر وکړي نعمتونه د دنیا ډیر دي، هر نعمت شکر غواړي، خو تر ټولو نه عظیم نعمت د اسلام ده او د اسلام ټول احکام ټول حقوق هغه په جامع کتاب د الله تعالی کې دی چې قرآن عظیم شان ده. د قرآن عظیم شان علم په واقع کې د ټولو نعمتو اصل مرجع او مرکز ده. نو دا چې خدای پاک چاته دا موقع نصیب کی چې د الله تعالی د کلام د هغه د تفسیر سره تعلق راشي، د خدای متعال د کلام اوریدلو موقع پیدا شي، د الله تعالی د کلام د معنا فهمولو موقع راشي چې د قرآن په معنا سړی پوه شي. تر دغه نه عظیم نعمت نشته. د قرآن عظیم شان د 500 سورو ابتدا په الحمدلله ټکي باندې شوې ده. دا دغه شکرانې ته اشاره ده چې د الله د نعمتو شکر باید ادا کړی شي. حضرت آدم علی نبینا علیه السلام وجود مبارک چې بیسا پروتو، کله چې الله تعالی د ده بدن ته روح واچو نو دا روح د سر د طرف نه را روانو چې نامه ته راورسېدو نو وپرنجېدو. موږ پرنجېدا ورته وایي چې سنت طریقه دا ده چې بیا به دا سړی الحمدلله وایي. دی چې وپرنجېدو الله تعالی د ده په ژبه اول دغه جمله جاری کړه چې الحمدلله، چې بیا سړی جنت ته لاړ شي. په جنت کې اول دغه جمله وی الحمدلله الذي هدانا لهذا، حمد هغه ذات لره چې موږ ته هدایت کړی و د داسې لارې چې دغه جنت ته برابر کړو. په خپل عقل، په خپل فکر، په خپل هوښیاري او هغه دنیایي اسبابو باندې موږ دغه ځای ته ځای نشوی برابرولی. او چې بیا کله د الله تعالی نعمتونه په جنت کې ورته حاصل شي، د نعمتو د خوړلو نه بعد بیا دغه جمله وی جنتی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. د اول بشر پلار د انسانانو په ژبه خدای پاک اول دغه جمله جاری کړي الحمدلله. د قرآن عظیم شان اوله جمله دغه مبارکه ده چې الحمدلله. دا اشاره د دې ته چې موږ او تاسې باید د خدای پاک د نعمتو شکرانې ته متوجه شو. او نعمتونه چې پیژندل کیږي تشریح بیا وروسته کوو ان شاء الله العزیز. نن خو ابتدایي ورځ ده. څومره نعمتونه دي په مخلوقاتو، کوم غټ نعمت ته د کوم نعمت شکر ډیر پکار ده. نو نن زه دا صرف وایم چې الحمدلله خدای پاک په موږ داسې ورځ راوسته په خپله زندگی کې چې د خپل کلام سره یې وابسته کړو. دا موقع یې راته راکړه چې د الله تعالی د کلام سره د موږ تعلق راشي. او کلام د رب دا صفت ذاتی د رب ده. په دغه کلام د رب په وخت بیان کې تجلیات ذاتی د رب په هغه محل باندې نازلیږي. دغه انسان د خدای پاک د تجلیاتو ذاتی او مظهر ګرځي. تر دغه عظیم نعمت نشته.
دا چې قرآن عظیم شان د الله کلام ده، الله یې په خپله چې کوم صفت کړی صرف هغه یو ټکی درته ذکر کوم. دوم مخکې الله تعالی د خپل کلام صفت په خپله کوي، ذالک الکتاب. دا هغه کتاب ده چې لایق په دې ده چې دته د کتاب وویلی شي. علما په دې پیږي مبتدا او خبر چې معرفه وي افاده د حصر کوي. دا اشاره د قرآن عظیم شان ته، دا د الله تعالی کلام هغه کتاب ده چې لایق ده په دې چې دته بس کتاب وویلی شي، تر دغه نه عظیم کتاب بل نشته. بیا رب کریم په دې خبره کې هیڅ شک نشته، شک مه در اچوئ، لا ریب فیه، په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه کتاب لایق په دې ده چې بس دته د کتاب وویلی شي. او دا چې تر ټولو کتابونه کامل ترین کتاب دغه قرآن عظیم شان ده، هغه کتاب ده چې د شک ځای نشته پکې. تشریح خو به بیا په ترجمو کې کوو خیره. بیا یې رب کریم څه صفت ذکر کوي، هدی للمتقین. دغه قرآن عظیم شان دا هدایت ده د هغه انسانانو دپاره چې څوک د خدای پاک نه ډاریږي. یو طرف ته د هدایت خبره شوه چې دا قرآن عظیم شان هدایت ده، راهنمایي ده، د الله تعالی ته د رسیدنو د لارو ښوونه ده پکې، د جنت حاصلولو ښوونه ده پکې، د الله تعالی د رضا د لارې پیدا کولو ښوونه ده پکې. خو بل طرف ته قید ذکر کو، هدایت ته خو د هغه چا دپاره نازل د ټولې دنیا دپاره ده، هدایت ته د هغه چا دپاره چې څوک متقین وي. اوس دغه قید ته باید ډیر موږ متوجه شو چې موږ غواړو چې ترجمه وکړو، غواړو چې دغه قرآن عظیم شان نه ګټه واخلو، نو اول به موږ په ځان کې تقوا پیدا کوو. د تقوا اسانه تعبیرونه چې تقوا ډیر مرحلې لري. اول دا چې سړی د شرکیاتو نه ځان وساتي، دوم دا چې د بدعاتو نه ځان وساتي، دریم دا چې د کبائرو ګناهو نه ځان وساتي، څلورم دا چې د صغایرو ګناهو نه ځان وساتي، پنځم دا چې د شبهناکو شیانو نه ځان وساتي، شپږم دا چې خپل سر خپل زړه د الله تعالی د محبت نه بغیر د نورو محبتونو وساتي. اوس دغه تقوا مختلفې درجې دي. دا د قرآن عظیم شان هدایت هم دغسې په مختلفو اندازو باندې ده، چاته څومره هدایت ده او چاته څومره چې څومره تقوا زیاتیږي دغومره دغه قرآن عظیم شان د دغه انسان دپاره د هدایت ذریعه ګرځي. حتی داسې مقام ته رسیږي چې هغه امور چې په سترګو نه لیدی کېږي عامو انسانانو ته، د ډېرې تقوا په برکت باندې خدای پاک دغه انسانانو ته په سترګو روویني. علم یقین په علم عین الیقین باندې بدل شي، په حق الیقین باندې بدل شي. نو موږ او تاسې به اوله نه نیت صفا کوو چې په دغه ترجمه کې د موږ مطلب د الله رضا ده. که استاد ده که شاګرد ده، دواړه طرفه به دا نیت وي چې د موږ نه الله راضي شي او د الله تعالی د دغه صفت مبارکه په حقیقت لږ پوه شو چې رب کریم چې دا کوم نازولی کتاب موږ ته نازل کړی، جامع ترین کتاب چې نازل کړی، د هدایت کتاب چې نازل کړی، څنګه هدایت ته موږ څومره ګټه تر واخلو، په کومه طریقه باندې موږ خدای پاک ته وصل شو. نو نیت په صفا کوو چې د الله رضا وغواړو. ورسره به د اوله نه د ترجمې په اول وخت کې د خپلو تیرو ټولو جرمونو نه تائب کیږو چې څومره ګناوې رانه شوي، ځکه تقوا بغیر د توبې نه راځي.
د خپلو صغایرو کبایرو حقوق الله او حقوق العبادو د ټولو نه به موږ تائب کیږو په اخلاص باندې. دریم به عزم کوو د دغه قرآن د فرموداتو د تعمیل دپاره چې دغه قرآن عظیم شان چې الله را لېږلی نو چې په دغه قرآن کې څه دي هغه به زه کوشش کوم په ځان به یې عملي کوم. ځکه هدایت معنا دا ده، هدایت د هغه چا دپاره ده چې متقین نو خو عمل په وکړي. نو ناستی به د عمل په نیت وي، ناستی دلته راتګ دلته دا به د عمل په نیت باندې وي چې زه د خدای پاک په دین خبر شم او د الله تعالی په دین باندې عمل وکم، او هغه عمل به د ما د قیامت یو تحفه او ذخیره ګرځي، د الله تعالی د رضا سبب وګرځي، د خدای پاک د رحمت لایق وګرځم. جنت د خدای د رحمت ځای ده، جهنم د خدای د عذاب ځای ده، خو جنت د خدای د رحمت ځای ده. دا د الله د رحمت ته به زه څنګه ځان برابروم؟ که موږ نیت صفاو او عزم مو وکړو، قصد مو وکړو د عمل کولو، د خپلو جرمونو نه تائب شو، بیا رب کریم وعدې را سره کړې دي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، چې کوشش څوک کوي د ما د رضا د حاصلولو دپاره، ما غواړي جنت غواړي د ما رضا غواړي، الله وی زه به هغه لارې ورته وروښیم چې ما ته په راورسېږي. او الله تعالی بیرته التم قی ذکر کوي چې د محسنینو سره ده، چې په چا کې اخلاص موجود شو یک ته محسن ویلی کېږي. الله تعالی چې د محسن د مخلص سره ملګری ده، ملګری ته رهنمایي کوي. رب کریم بیا د دوستی عنوان اعلان کوي چې الله تعالی د محسنینو ملګری ده، یعنی دوست ده. دوست ته ښه لار ښیي، دوست د ضرر نه رابچ کوي. قرآن عظیم شان ټول د ښې لارې ښوونه ده، قرآن عظیم شان ټول د ضررونو د بچ کېدن لارې دي پکې. نو که موږ یو وارې په ځان کې اخلاص راوست، د رب کریم د طرف نه د دوستۍ لایق وګرځېدو، بیا د خپلو دوستانو ته هغه لار ښیي چې په هغه به جنت ته وصل کېږي. لکه حدیث مبارک چې راځي، څوک چې د الله د رضا دپاره د علم د حصول په نیت اوزي، دا اوس علم ده چې موږ تاسې حاصلوو، په نیت اوزي د کور نه روان شي، خدای پاک د جنت لارې ورته اسانه کوي. څنګه لارې ورته اسانه کوي؟ وایي چې په صحیح نیت باندې اووت، د علم د حاصلولو په نیت باندې، بیا په هغه اورېدلو باندې خدای پاک د عمل توفیق ورکوي. د جنت لارې نیک عمل دی، تلک الجنة التي اورثتموها بما کنتم تعملون. اوس نو چې سړی ځان طالب جوړ کړي چې زه د علم طلب کوم د خدای د رضا دپاره او چې په هغه باندې عمل وکم، نو الله توفیق ذاتي د عمل ورکوي. دا د ملګرتیا دا معنا ده چې الله تعالی توفیق ذاتي د نیک عمل ورکوي. چې توفیق د الله تعالی د طرف نه موجود شو، بس کامیابي راغله. نو د دغو شیانو به موږ تاسې د اوله نه اهتمام کوو، په ښه نیت باندې، نیت به صفاوي، د خپلو جرمونو نه حتی الواسه به کوشش کوو تائب شو، او د آینده دپاره د قرآن عظیم شان د اورېدلو کې مو نیت د عزم د عمل وي چې څه چې اورم زه به په هغه باندې کوشش کوم چې عمل وکړم. دا د دې دپاره چې اوقات نن سبا ډېر مصروف دي د خلکو. علماو یو اسانه طریقه دغه د ترجمې وضع کړې ده. کنی قرآن عظیم شان زده کول په یوه نیمه میاشت کې، دا خو د وس د انسان وتلې خبره ده. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو سورة بقره په څومره وخت کې زده کو؟ ځکه هغه آیات چې زده کوو داسې زده کوو چې عمل به په کوو، د عمل نه بغیر قرآن ویل څه ګټه لري؟ هر آیات عملی کول په ځان باندې، په دغه باندې به بیا مخ ته تلو چې په دغه عمل موجود شي بیا دوم آیات زده کوم، چې په دغه عمل موجود شي بیا بله آیات زده کوم. نو خدای متعال دې موږ او تاسې دغه نن شروع د خپل رضا دپاره سبب وګرځئ، او الله تعالی دې موږ نیتونه صفا کړي، رب کریم دې موږ اعمال اصلاح کړي، الله تعالی دې خپل هدایت لارې دای را خلاصې کړي. نور به ان شاء الله العزیز د ترجمې سلسله
د سبا نه لږ څه شروع کېږي، ځکه چې دی پرون موږ ته د تفاسیرو خبره هم وکړه چې موږ به یې درته برابر کړو. تر اوسه خو تفاسیرو شیان هم نه دي برابر شوي. نو کوشش دا وکئ چې دا کوم ملګري دلته یو وارې د داخلي اراده لریم چې په دغه ځای کې هغه خپل نومونه ثبت کړي، چې کوم ملګري راتلونکي وي چاته معلومات وي هغو ته هم کوشش دا وکړی شي چې په دا 2 ورځو کې ځان حاضر کړي چې د اول ابتدایي مرحلې هم د هغو نه تېرې نه شي. نور به بیا په هغه سهولیاتو باندې په وسایلو باندې انشاءالله موږ مشورې کوو، په هغه باندې به بیا عمل کېږي انشاءالله العزیز. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي داري وبارك لي فيما رزقتني. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأزواجنا ولأسهارنا ولذرياتنا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب. خدای دې متعالی موږ ټولو ته خپله رضا نصیب وګرځي. الله تعالی ټول طاعات عبادات بندګي مو په خپل دربار کې قبول وګرځي. رب کریم دې ټولو کړیو ګناهونو مو مغفرت نصیب وګرځي. الله تعالی آینده ژوند مو استقامت شریعت نصیب وګرځي. په هر عمل کې مو اخلاص او د تا رضا نصیب وګرځي. الله تعالی دا دومره ډېرې ترجمې چې په دا وطن کې شروع شوې الحمدلله ډېر د حمد ځای د خدای پاک د قرآن عظیم شان انوار په ټول ملک باندې حاوي وګرځي. خدای پاک د ټولو خلکو زړونو ته نور د ایمان داخل کې. الله تعالی ټولو خلکو زړونه د ایمان په لوري راوړي، د تقوا په لوري راوړي. موږ ټولو خدای متعالی د ظاهر او د باطن تولي ته وکړي. هغه لیا راوښیي چې ته په راضي کېږي، ته حبیب په راضي کېږي. د داسې اعمال او اخلاق او عقایدو نه مو وساتي چې ته په ناراضه کېږي، ته حبیب په ناراضه کېږي. الله یې موږ ټولو خاتمه په ایمان باندې کې. موږ د مشایخ کرامو، اساتذه کرامو، والدینو، حقدارانو درجات عالیه جنت الفردوس د تا رضا تا دیدار نصیب کې. خدای متعالی د دغه ټولو ترجمو ثوابونه هغه شهداو ته چې د اسلام د ازادي لپاره قرباني ورکړي او ارواحو ته ثوابونه ورورسي. د دې ارواح په خوشحال وګرځي. قریبانو ته صبر جمیل و نیک عوض په دنیا او په آخرت کې نصیب وګرځي. د هغو پاکو وینو په برکت باندې خدای متعالی د پاکو طالبانو په برکت باندې د اسلامي نظام ته په اسلامي چوکاټ کې ترقي نصیب وګرځي. موږ د امیرانو نیتونه الله صفا وګرځي، اخلاق او اعمال ټول صحیح وګرځي. په ملت باندې مشفق وګرځي، خپل دین ته وفادار وګرځي، مذهب ته وفادار وګرځي. خدای پاک د هر قسم ضررو مشکلاتو نه حفاظت نصیب وګرځي. د خارجي او داخلي ضررو نه الله وساتي. الله ټول مسلمانان په خپل منځ کې متفق او متحد وګرځي. په خپل منځ کې د محبت زندگی نصیب وګرځي. حسدونه، تکبرونه، خودخواهي او خودپسندي او خیانتونه ټول نه الله تعالی پاک کې د دنیا او د آخرت سعادت او د خوشحالي ذریعه ټول د پاره وګرځي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.